Hoşuna gitmiyor ki sebepler. Anlam veremedim. سلامونه ګرانو دوستانو، خدای دې چې روغه جوړ اوسېږئ. ډېری دوستانو غوښتنه کړې وه چې د ترکیې هېواد د ویزو په اړه ورته معلومات ورکړم. نو نن غواړم په دې ویډیو کې تاسې ته د ترکیې د ویزې د ترلاسه کولو په اړه معلومات درسره شریک کړم. تاسې پوهېږئ چې د ترکیې ویزا اخیستل په دغه ورځو کې ډېر زیات سخت شوي دي. مخکې له دې چې مخکې لاړ شم، لطفا زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او نور ملګري هم ورته دعوت کړئ تر څو هغوی هم زما چینل سبسکرایب کړي. راځئ زه به مرحله په مرحله دا پروسه لیک تاسو ته تشریح کړم چې څو ډوله ویزې تاسې د اوس لپاره ترلاسه کولی شئ. لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ په افغانستان کې د ترکیې سفارت په اسانه ویزې نه ورکوي، خاصتا افغانانو ته البته. نو د دې لپاره چې تاسې په اساني سره ویزې ترلاسه کړئ، څو لارې چارې دي چې له هغه څخه ګټه اخیستلی شئ تر څو ویزه په اساني سره ترلاسه کړئ. اول دا ده چې تاسې کولی شئ صحي ویزه ترلاسه کړئ یا روغتیایي ویزه ترلاسه کړئ. که چیرې تاسې مریض اوسېږئ نو کولی شئ په ترکیه کې د کومې شفاخانې یا د روغتون سره اړیکه ټینګه کړئ. د هغوی له بلنې وروسته تاسې باید د ترکیې په سفارت کې چې په کابل کې موقعیت لري هلته باید ویزې ته اپلای وکړئ او بالاخره د ترکیې ویزا په هغه شکل ترلاسه کولی شئ. یعنې چانس مو ډېر لوړ ده چې د صحي ویزې په ترلاسه کولو کې بریالي واوسېږئ. دوم، تاسې کولی شئ تحصیلي ویزه ترلاسه کړئ. که چیرې تاسې د ترکیې په پوهنتونونو کې داخله واخلئ او د هغوی لخوا څخه تاسې ومنل شئ او اکسپټنس لیټر درته درکړلی شي یا ستاسې د منلو هغه لیک درته درکړلی شي ومومني په هغه پوهنتون کې، نو بیا هم کولی شئ چې هماغه منل لیک ورته ووایو یا اکسپټنس لیټر ورته ووایو، هغه له خپل اپلیکیشن سره یو ځای د ترکیې سفارت ته وروړئ او بالاخره ویزې ته اپلای وکړئ. په دې شکل هم کولی شئ چې د ترکیې ویزا په اساني سره ترلاسه کړئ. درېیمه لاره دا ده چې که چیرې تاسې په افغانستان کې په کوم وزارت کې، NGO کې یا شخصي شرکتو کمپنیو کې یا په نورو اداراتو کې کار کوئ او د هغوی لخوا څخه رسما د ترکیې سفارت ته ورمعرفي شئ، بیا هم چانس لرئ چې د کوم ټریننګ په بهانه تاسې تر ترکیې پورې ځان راورسوئ او په رسمي ویزا باندې دلته راسئ. او بله لاره یې دا ده چې که چیرې تاسې په ترکیې کې داسې څوک پېژنئ چې هغوی ترکی پاسپورت ولري او هغوی کوم شرکت ولري دلته، نو هغوی کولی شي چې په رسمي ډول د یو نوټر شوي سند په اساس تاسې ته یوه دعوتنامه درولېږي چې تاسې په دې شکل هم کولی شئ چې ټوریستي ویزه ترلاسه کړئ او بالاخره ترکیې ته په رسمي ډول راسئ. که چیرې تاسې دا لارې چارې تعقیب کړئ نو تاسو اړتیا نه لرئ چې ترکیې ته په قاچاقي ډول راسئ او هغه د ژوند ریسک چې تاسې باید وانخلئ، تاسې هغه ریسک اخلئ تر څو له ډېرو خطراتو سره مخ شئ. نو د دې لپاره چې له دغه ټولو خطراتو څخه مخنیوی سوی اوسي او ورسره مخ نه شئ، کوښښ وکړئ چې په رسمي ډول ترکیې ته راسئ تر څو دلته د ژوند کولو لپاره بیا د اقامې لپاره کولی شئ چې اپلای وکړئ. د اقامې په اړه به بیا په بله ویډیو کې له تاسو سره معلومات شریک کړم. که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوې اوسي نو لطفا یوټیوب چینل مې هم درسره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته هم ووایئ چې همدرد سپیکس یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. نړۍ مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره له ما او زما له تخنیکي همکار سره پاتې شئ. مننه.